د زور واده لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. د محب الله خړ رنګ ته به د چې کتل تا به ویل د هدیرې مړی راپورته شوی دی. شونډې سپېره پتري نیولي وو، سترګې پکې ننوتې وې، یوه اونۍ پر ملا داسې راکړوپ شوی و تا به ویل لوی بار یې چا پر اوږو ایښی دی. په کوټه کې ناست د ګوتو په شمېر کسان ټول چوپ ناست وو. د چا له خولې سپڼ هم نه خود. نه خبره دروازه خلاصه شوه، د ټولو ورمېږونه ورکاږه شول. د محب الله کشر ورور محمد الله او مشر زوی را ننوتل. محب الله ټکان وخوړ او د رواني ناروغانو په څیر زر له ځایه پورته او بیرته کېناست. سر یې یوې او بلې خوا ته وخوځاوه، پرته له دې چې چاته څه ووایي او کوم طرف ته وګوري. د سودایي او لیوني په څیر له ځایه پورته شو. په ازادو ګډو وډو قدمونو له کوټې ووت. د محمد الله دې حالت ټولو ته اندېښنه پیدا کړه. یو او بل ته سترګې ونیوې. کشر زوی بادام خپل تره ته وکتل. فکر دې دی دا څو ورځې نه ډوډۍ خوړلې او نه یې سترګه پټه کړې ده. د دروازې په خوله کې ناست ځوان کرار وویل خدای دې خیر کړي. پرون یې د وینې فشار هم 200 ته پورته شوی و. ډارېږم چې زړه یې ونه درېږي، له یوې به مو بله ښایسته شي. د محب الله ورور د خپلو ورېرو په دې خبرو رانیغ شو. ګورئ دا مشکل د ټولو په شریکه دی. په پیغور یې پسې زیاته کړه. که تاسې داسې د ناهیلۍ خبرې کوئ، بیا د دې پر ځای چې د نارینهو په مجلس کې کینئ، ورشئ هلته له ښځو سره وژاړئ. کوټه یو ځل بیا درنې چوپتیا ونیوله. یوازې د محمد الله په لاس کې د نسوارو پلاستیک کړپا کوله چې کرار کرار یې چونډۍ جوړوله. نسوار یې په سینۍ شونډه کې کېښودل. په نسوارو ککړې شنې ګوتې پر توشه کې کش کړې. وی ویل زړه لوی ونیسئ، له پیښې تېښته نشته. خپل ورور خیر الله ته چې تازه د دې چوپ مجلس ګډونوال شوی و مخ ور واړاوه. څه مو وکړل، یو کس مو پیدا کړ. محمد الله په ځای کې رانیغ شو. بادام په یوه منډه توفداني ور وزغلوله. محمد الله په یوه لاس توفداني ور پورته کړه او بل لاس یې خولې ته داسې ونیوه چې نورو ته د خولې لاړې و نسوار ښکاره نه شي. په خوله یې رغوی کش کړ. وی ویل په څومره سره جوړ شوی؟ هغه ورته ویل په 15 لکه افغانۍ. محمد الله غوښتل پوښتنې نورې هم وغځوي او ځان د قاتل په ټوله وژونکې نقشه خبر او ملا کړي چې له څنګ خونې د ژړا و ویلا غږونه یې خولې ته کلک ور واچاوه. محب هم بیرته کوټې ته راننوت. ټول په خپلو ځایونو کې د احترام په دود وخورېدل. مخامخ یې محمد الله ته خواشینې سترګې ور واړولې. په ژړغونې او ستومانه غږ یې وویل دا خلک به اوس څه وایي؟ محمد الله په بیړه وویل کوم خلک لالا؟ محب الله تسبیح څنګ ته کېښودې، لاس یې پورته کړ. دا زما شاګردان، زما د کتابونو لوستونکي، مدني فعالان او د بشري حقونو ادارې. محمد الله په خبرو کې ور ټوپ کړل. پوهېږم لالا، خو دا مه هېره چې ته د یو خان لمسی یې. ته که هر څومره په ښار کې واوسېږې، له پوهنتون او اکاډمۍ سره ځان وتړې، بیا دې هم ریشه او بنیاد په کلي ولس کې دی. محب الله لکه د ورور خبره چې بیخي اورېدلې نه وي لاسونه یې وغورځول. د ښځو په حقونو مې 3 کتابونه لیکلي. په 2 جهاني سیمینارونو کې مې په دې موضوع له هر چاخي اکاډمیکې مقالې لوستلې دي. زه به اوس د هغو مدني فعالانو او د ښځو د حقونو فعالانو ته څه وایم؟ محمد الله بې له ځنډه وویل پوهېږم لالا، ته که دوی ته په مخه نشي ورتلی او پر وړاندې سترګې نشي غړولی، موږ هم له شرم او خجالتۍ اوس ولس ته سترګې نشو غړولی. تا ته د خلکو خولې نه دي معلومې؟ ګوره لالا، که داسې ونه کړو د هغوی د پیغور اور به موږ ټول وسوځوي. محب الله د دې ټولو خبرو په دوران کې چوپ ناست و او یوازې د سرې قالینې په ګلانو کې سترګې خښې کړې وې. سر یې بې واکه ځوړند و. په څنګ کوټه کې د ژړا غږونه لا لوړېدل. محب الله زامنو ته چې یو له بل سره څنګ پر څنګ قطار ناست و لاس ونیوه. محمد الله ته مخ ور واړو. په لوړ اواز یې وویل په خدای قسم خورم چې له دوی هر یوه لورانې ډېرې زما زړه ته رانږدې دي. محمد الله خبره تصدیق کړه. بېشکه لالا، په دې کې هیڅ شک نه لرو. بس خدای چې داسې راپېښه کړې ده، دې کې نو ستا څه تقصیر دی؟ اوس چې د پاڼو او پړانګ منځ کې راګیر یو، چاره څه ده؟ محب الله ودرېد، روان شو، خو مخکې له دې چې دروازه پرانیزي بېرته راوګرځېده. په ستومانه غږ یې وویل یعنې باید ویې وژنئ؟
محمد الله لاړې تیرې کړې، په لوړ آواز یې غوڅ ځواب ورکړ، بالکل بله چاره نه لرو. که داسې ونه کړو د خلکو پیغورونو ته به څنګه ځان ټینګوو؟ په خدای چې دا پیغور خو د آن کودیو او پردیو ته لاړ شي. محب الله خوله خبرو ته جوړوله چې میرمن یې راننوته او د کوټې له وره سره کېناستله. نه خبره یې ژړا زور ونیوه، کرار یې له ژړا سره ګډې خبرې تر خولې راووتې. د هغې نو څه ګناه ده؟ تاسو به خدای ته څه ځواب ورکوئ؟ د محمد الله تندی ګونځې شو. دا څه وایې ورېندارې؟ له چا سره جوړېدل او تښتېدل ته ته ګناه نه وایې؟ ګلبابو دا ځل محمد الله مخاطب کړ، د دې ټولو نه دریو بدو ورځو یوازینی لامل ته یې. دې ګناه ته نو چا ورټېل وهله چې مرکه پرې راغله؟ ولې دې په لالا نه ځوابوله؟ د محمد الله اوږې وښورېدې، رنګ یې سور ایښېده، ځان ته یې لاس ونیوه. ولې زه؟ ګلبابو په ژړا ور غبرګه کړه. که تاسو چېرته له هغې څخه پوښتنه کړې وی چې آیا ته په دې رشته راځي او که نه، ولې به یې بل یار لټوو؟ د محمد الله د غصې رګونه راوپرېدل. ورېندارې څه ګډې وډې وایې؟ د هغه په تندي خو یې نه ولیکلي چې ته ښه سړی یا بد. بیا چې و خو یوه شپه به یې سبا کوله، داسې د پلار او نیکه شمله څوک ټیټوي؟ ګلبابو نوره هم غصه شوه او ویې ویل، ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي. څومره داسې نجونې به واده شوي وي چې هغه رښتیا په زړه نه وي، خو له شرمه او له ویرې غږ نشي کولی. محمد الله محب الله ته وکتل. دا څه وایي لالا؟ محب الله د خپلې مېرمن خوا ونیوه. دا رښتیا وایي او سم وایي. تاسو د خلکو ولس له پیغوره ویرېږئ، خو موږ دواړه له خدایه. د محمد الله غصه هم راوپرېده، چیغه یې کړه، نو څه وکړو لالا؟ دا غوټه اخر خلاصېدل غواړي. چاره څه ده؟ څنګه لار پیدا کړو چې هم د خدای له قهره بچ شو او هم د ولس له خلو په امان پاتې شو؟ ټولو یو بل ته معناداره شان وکتل. د محب الله کشري زوی حمید الله لاس پورته کړ. بس ماته لار معلومه ده. محمد الله نیغ ودرېده، مخ یې ورتاو کړ. په حیرانتیا یې وویل، هغه څنګه؟ حمید الله پلار ته رڼه ور وکتل، بیا یې تره ته مخ ور واړاوه. بس یو تابوت یې چاره ده. د تابوت په اورېدو ټوله کورنۍ حقه حیرانه شوه. یوه بل ته یې وکتل. حمید الله وویل، یو تابوت به راونیسو او وبه وایي چې په دې کې مو زرمینه اچولې ده. چې تابوت راورسېده همداسې نیغ به یې هدیرې ته یوسو او په هدیره کې به خالي تابوت خاورو ته وسپارو او زرمینه به هم څه موده وروسته په پټه چاته لرې ور واده کړو. د محمد الله تندی وغوړېده. محب الله ته رڼې سترګې ونیوې. د محب الله په مخ کې هم وینه وچلېده. محمد الله وویل، څه وایې لالا؟ محب الله لاړې تیرې کړې، ویې ویل، دې کې به نو نور څه ووایم چې هم له شرمه خلاصېږو او هم له ناحقه خون نه. محمد الله چې څنګه دا واورېدل، هغه ورور ته یې مخ ورتاو کړ چې له قاتل سره د زرمینې د مرګ سودا کړې وه. بس چې داسې د قاتل ته هم دا اوس خبر ورکړه چې د قتل پلان نه عملي کوي. بیا یې وویل، او زرمینه هم داسې په پټه او چل راولئ چې بني بشر درنه خبر نشي. ورور یې په سینه لاس کېښود، په لوړ آواز لکه سرتیری ځواب یې ورکړ، دا کار مو پر ما. د محمد الله تندی بیرته تریو شو، فکر ور ولوېده. ښه پرین، نو تر کومه به یې دلته پټه وساتئ؟ تر قیامته؟ ورور یې بیا غاړه هسکه ونیوه، په بریتو یې لاس وواهه. دا یې هم پر ما، په پردي وطن کې بل چاته ور ودوم او بیا خارج ته هم لیږم. په دې سره د ناست مجلس د ټولو کسانو پر شونډو د خوښۍ مسکا وځلېده. د تقدیرونو پاکه خدایا، د تقدیرونو پاکه خدایا، زه د ازل له برخې ډېره تنګه یمه. په ما به ښې ورځې رانشي، په ما به ښې ورځې رانشي، ګډوډ خوبونه مې بېګا لیدلي دینه. د کبرجنو خلکو زور دی، د کبرجنو خلکو زور دی، زما باڼو کې اوښکې ډنډ ولاړې دینه. چې مې د سخت یار خبرېږي، چې مې د سخت یار خبرېږي، په ما به درد د زړګي څه کړي وینه. د بزرګۍ خبرې مکړه، د بزرګۍ خبرې مکړه، سړې تودې تبې مې ستا د لاسه دینه.
چې مې د سخت یار خبرېږي چې مې د سخت یار خبرېږي په ما به درد د زړګي څه کړي وینه د خوشحالۍ بخت مې کوټه دی د خوشحالۍ بخت مې کوټه دی غم مې د زړه په ډاګ خیمې وهلې دینه که د راتلو د اراده وي که د راتلو د اراده وي بیړه راوکړه اخري شېبې مې دینه خدای دې په زړه سوری سوری کا خدای دې په زړه سوری سوری کړه چې در معلوم شي د دردمنو زړو حالونه تاوان د دواړو برابر دی تاوان د دواړو برابر دی ما ته بایللې تازه بایللی یمه نورې خیرې به درته نه کړم نورې خیرې به درته نه کړم د وړکي غږ دی په کور مه وشه مینه د چا د بخت بیړۍ چلیږي د چا د بخت بیړۍ چلیږي د چا د بخت بیړۍ په ځای ولاړې دینه چې ستا غمونه مې مړ نه کړي چې ستا غمونه مې مړ نه کړي د غریبۍ تبې مې ډېرې تېرې دینه ماښامه ستونی مې راډک دی ماښامه ستونی مې راډک دی د کوم دیوال ډډې ته چغې ووهمه